که د افغانستان او تاجکستان ترمنځ اړیکې خراب شي، روسیه هیواد به د کوم هیواد ملاتړ وکړي؟ تازه روسیې په دې اړه څه ویلي دي؟ جزیات را سره په ویډیو کې وګورئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ. السلام علیکم لیدونکو، ستړي مشئ. که د افغانستان او تاجکستان اړیکې خراب شي، روسیه به له تاجکستان سره مرسته کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت وایي که د تاجک او افغان لوري ترمنځ اړیکې خرابې لور ته ولاړې شي، روسیه به په پریکنده توګه د تاجکستان مرستې ته ورودانګي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخارووا خبرې ناستې ته ویلي دي چې د حالاتو ترنګلتیا صورت کې تاجکستان د روسیې 201 پوځي اډه به په پرمختللو تجهیزاتو سمبال ده او روسیه به له تاجکستان څخه په ټینګه له تاجکستان ملاتړ وکړي. د اسلامي امارت پر راتګ سره د افغانستان او تاجکستان ترمنځ اړیکې خرابې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان ویلي و چې د طالبانو سرپرسته کابینه ټول شموله نه ده او باید د افغانستان تاجکانو ته په دغه کابینه کې غونډه ورکړای شي. بلخوا امریکایي استازي د افغانستان په اړه له پاکستاني چارواکو سره خبرې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي په افغانستان کې وروستي بدلونونه به د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیالې وینډي شیرمن او د پاکستاني چارواکو ترمنځ په اسلام آباد کې د خبرو په مهمو موضوعاتو کې شامل وي. شیرمن د امریکا د ولسمشر جو بایدن لوړ رتبه چارواکي ده چې له پاکستاني چارواکو سره به وګوري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې نوموړي به د دغه هیواد له لوړپوړو چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې اترې وکړي. لیدونکو په دې هیله چې دا مطلب به مو تر پایه لیدلی وي. کومه ویډیو را سره خوښه شوې ویډیو لایک کړئ او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت.